په دې وجه علما لیکي چې لمونځ اهم عبادت دی. کم سړی چې لمانځه دپاره خلک رابولي د اعلان کوي، دعوت ورته کوي، دا د ټولو دعوتو سر دی، دا د ټولو څه بهترین دعوت دی. په دې وجه مؤذن د ټولو داعیانو سردار بلل کیږي، کم څوک چې اذان کوي. نبی علیہ السلام فرمای المؤذنون یغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رسول الله فرمایي د مؤذنینو به الله رب العالمین تر هغه ځا پورې مغفرت کوي چې تر څو د دوی اواز رسیږي، هر لند او هر وچ هغه مخلوق به د دپاره که درخت دي، که واښه دي، که کاڼي دي، که ډبرې دي، که غرونه دي، که مځکه ده، دا به د مؤذن دپاره ګواهي ورکوي د قیامت په ورځ. یو روایت کې راځي عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یستغفر له كل رطب ویابس. هر نود، هر درخت او شجر او مدر او ډبره د مؤذن دپاره د دعای مغفرت کی. یو روایت کې راځي وفي روایت عن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایي ید الرحمن فوق رأس المؤذن، د مؤذن پر سر باندې د الله د رحمان لاس، کم څوک چې اذان کوي د رحمان لاس د پر سر باندې پروت دی. په دې وجه علما لیکي چې مؤذن دپاره د طمع او لالچ د خلق سندي کول پکار دی چې د چا اعلان کوي هغه رب سره دی راز او نیاز وکي، هغه رب سره خپل حاجت مخ ته کښیږدي. د مؤذن به الله رب العالمین مخلوق ته محتاج کوي نه. ځکه حدیث کې راځي چې د مؤذن پر سر د الرحمن لاس پروت دی. ید الرحمن فوق رأس المؤذن، د مؤذن پر سر باندې د رحمان لاس دی. د مؤذن تایید د اذان کوونکی چې څوک اذان کوي دی باندې د رحمان د الله لاس دی، د الله تعاون ورسره دی. په دې وجه د مؤذن ډېر غټ مقام دی. ځان یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي که چیرې د خلکو ته د دوو شیانو ثواب معلوم سو نو په جګړه او په جنجال، په قراندازي او په ټاس په یو د بل واخي، په جګړه به یو د بل حاصل کې. رسول الله فرمایي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. نبی علیہ السلام فرمایي که چیرې و خلقو ته د دوو اعمالو ثواب معلوم سي نو جګړه به وکي یا به پر هغه باندې به ټاس او قراندازي به وکي او د بله به واخلي. یو اذان دی او بل د اول صف المنځ او عبادت دی. الله دې موږ ته نصیب کړي. بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د اذان اجر او ثواب که خلکو ته معلوم سو په جګړه او په توره باندې به یو د بل سره د اذان ډیوټي او د اذان ذمہ داری واخلي. لو يعلم الناس ما في التأذين لتزاربوا عليه بالسيوف. نبی علیہ السلام فرمایي د اذان اجر او ثواب که خلکو ته معلوم سو په تورو باندې به یو د بل حاصل کړي. او د قیامت په ورځ د مؤذن څومره اجر دی. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي درې کسان به په میدان محشر چې خلک به ډیر پریشان وي د حساب او کتاب سره، هر سړی ته به معلومه نه وي چې عملنامه به څنګه جهنمی ام که جنتی به ام، هر سړی به پریشان یو نفسي نفسي چغې به وي. درې کسان به د مشکو په غونډۍ باندې ناست وي او بالکل به د حساب او کتاب سره بېغمه وي. نبی علیہ السلام فرمایي ثلاثة على كسبان المسك اراه يوم القيامة يغبطهم الاولون والاخرون. اولین او آخرین به په دوی باندې غیبته کوي. هغه کم درې کسان دي عبد ادا حق الله وحق موالی، یو هغه غلام دی چې د الله او د خپل بادار د خپل مولا حق ادا کوي. دویم ورجل ام قوما وهم به رازون، دویم هغه سړی دی چې د قوم هغه امامت وکي او قوم د دسه خوشاله وي. دا دریم ورجل ینادي بالصلاه الخمس في كل يوم وليله، دریم هغه کس دی چې د میدان محشر به د مشکو په غونډۍ ناست وي. رجل ینادي بالصلاه الخمس بصلوات الخمس، چې د پنځول منځو اذان کی. مؤذن به د میدان محشر د مشکو په غونډۍ باندې ناست وي، حساب کتاب سبا بیغمه وي. یو حدیث کې راځي ثلاثه لا يهولهم الفزع الاكبر، درې کسان هغه دي چې د قیامت هغه سخت ورځ به دوی نه ویروي، بالکل به مطمئن وي. ولا ينالهم الحساب، او الله رب العالمین به ورسره حساب هم نه کوي، به حساب به جنت ته ځي. وهم على کسیب المسک
هغه به د مشکو په غونډۍ باندې ناست دي. رجل اکم کسان دي، 3 کسان. یو رجل علم القرآن فقام به يطلب به وجه الله وما عنده. یو هغه سړی دی چې الله د قرآن علم ورکړی دی، د قرآن علم یې ورکړی دی، د قرآن تلاوت کوي، د قرآن تعلیم و خلکو ته کوي، قرآن خلکو ته ښیي، د خلکو رهنمایي کوي. دا نبی علیہ السلام فرمای. او دویم هغه سړی ورجل اما قوما وهم به رازون چې د خلکو امامت وکي او مقتدیان او عوام خپل خلق اهل محله جن خوشحالي. ورجل ينادي بالصلاه الخمس. او بل هغه سړی دی دریم چې الله رب العالمین به په میدان محشر به حساب جنت ته داخلي. هغه سړی دی چې د 5 وخت اذان کوي، المنزو د پاره اذان کوي. یو حدیث کې راځي چې کچيري یو چا اذان کوي مؤذن و مړ سو، د قیامت په ورځ به 3 کسان چې راکښینی هغه به د الله ذکر وکړي، جنت ته وځي. یو حاجی دی، یو عمره والا دی او یو مؤذن دی اذان کوي چې مړ سو. د قیامت په ورځ چې حاجی او معتمر عمره والا راکښینی هغه به لبیک اللهم لبیک او لبیک وای، او مؤذن چې راکښینی د قیامت په ورځ باندې هغه به اذان غوژول به ګوتی روړي اذان بکې جنت ته روان. حدیث کی راځي ان المؤذنین والملبین یخرجون من قبورهم یؤذن ویلبی. نبی علیہ السلام فرمایي چې حاجی او عمره به لبیک وای عمره والا او مؤذن به اذان کی جنت ته وځي.